فتربصوا به حتى حين. هیڅ نشته. خبره دا ده چې په دې سړي باندې د لیونتوب حمله راغلې ده. لږ وخت نور هم وګورئ، ښایي پوسه شي. قال رب انصرني بما كذبون. نوح وویل پروردګار، دغه خلکو چې زه دروغجن ګڼلی یم، نو اوس هم دا ته زما ملاتړ وکړه. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. مونږ هغه ته وحی وکړه چې زمونږ تر څارنې لاندې او زمونږ له وحی سره سم کښتۍ جوړه کړه. بیا کله چې زمونږ امر وشي او تنور وخوټېږي، نو له هر ډول ځناورو نه یوه جوړه یعنې نر او ښځه در سره واخله، په هغې کې سپور شه او خپل اهل او کورنۍ هم در سره واخله، له هغو کسانو څخه پرته چې د هغو پر خلاف مخکې فیصله شوې ده. او د ظالمانو په باب ماته څه مه وایه، دوی اوس غرقېدونکي دي. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. بیا کله چې ته له خپلو ملګرو سره په کښتۍ کې سپور شوې، نو ووایه هغه خدای ته شکر دی چې ماته له ظالمانو څخه نجات راکړ. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. او پروردگاره، ما په برکتناک ځای کې ښکته کړه او ته ډېر ښه ځای ورکوونکی. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. په دې قصه کې سترې نښانې دي او موږ ارومرو ازمویښت کوونکي. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. له هغه وروسته موږ د یو بل دور قوم راپورته کړ. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. بیا مو په هغو کې په خپله د همغه قوم یو پیغمبر ولیږه چې هغو ته یې بلنه ورکړه چې د الله بندګي وکړئ. ستاسې لپاره له هغه پرته کوم بل معبود نشته. آیا تاسې ویریږئ نه؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. د هغه د قوم کوم مشرانو چې له منلو نه انکار وکړ او د آخرت راتګ یې دروغ وګاڼه او هغوی مونږ د دنیا په ژوندانه کې آسوده ساتلي وو. هغه وویل دا سړی بل هیڅ نه دی مګر ستاسې په څیر یو بشر دی. تاسې چې څه خورئ دی همغه خوري او تاسې چې څه څښئ دی همغه څښي. اوس که تاسې د خپل ځان په څیر د یو بشر اطاعت ومانه، نو تاسې په زیان کې ولوېدلی. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. آیا دای تاسو ته خبر درکوي چې کله تاسو مړه او خاوري شي او د هډوکو ډیرې درڅخه جوړ شي، په هغه وخت کې به تاسو له قبرونو څخه راویستل شي؟ لره ده، بیخي لره ده دغه وعده چې له تاسو سره کیږي. ژوند نور څه نه دی مګر یوازې د همدې دنیا ژوند دی.
همدلته مرو او ژوندي کیږو او موږ هیڅ کله راپاڅول کیدونکي نه یو. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. دغه سړی د خدای په نوم باندې محض دروغ جوړوي او موږ هیڅ کله د ده منونکي نه یو. قال رب انصرني بما كذبون. پیغمبر وویل پروردګار دغه خلکو چې زه دروغجن ګڼلی یم اوس هم دا ته زما مرسته وکړه. قال عما قليل ليصبحن نادمين. په جواب کې وویل شول نږدې ده هغه وخت چې کله دوی په خپلو کړو پښیمانه شي. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. په پای کې برابر له حق سره سم یوې سترې هنګامې هغوی ونیول او موږ هغوی د اوبو د سرخه ځلو غوندې وغورځول. لرې دې وي ظالم قوم د الله له مرحمت څخه. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. بیا موږ له هغو وروسته نور قومونه راپورته کړل. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هیڅ یو قوم له خپل اجل څخه مخکې له منځه نه ځي او نه هم ترې وروسته کیږي. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. بیا مون پر لپسې خپل پیغمبران ولېږل هر قوم ته چې د هغو پیغمبر راغی هغه یې دروغجن وګاڼه او موږ له یو قوم نه وروسته بل قوم پر لپسې هلاک کړل ان تر دې پورې چې هغوی مو افسانې وګرځولې نفرین پر هغو خلکو چې ایمان نه راوړي. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. بیا موږ موسی او د هغه ورور هارون له خپلو نښانو او څرګند سند سره فرعون او د هغه د سلطنت راکینو ته ولېږل خو هغوی تکبر وکړ او ځان یې لوړ وګاڼه. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ویل آیا موږ د ځان غوندې دوه انسانانو باندې ایمان راوړو او انسانان هم داسې چې د دوی قوم زموږ بندګي کوونکی دی. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. نو هغوی دواړه یې دروغجن وګڼل او له هلاکېدونکو څخه وګرځېدل. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. او موسی ته مونږ کتاب یعنی تورات ورکړ تر څو چې خلک ورڅخه هدایت ترلاسه کړي. Hij is toch echt zo schattig, maar